ولسمشر غني د میرمن زهره یوسف د ښو خدمتونو په پار د ملالۍ په میډال ونازوله. ولسمشر اشرف غني او د هیواد لومړی میرمن جلالت مآب رولا یا بیبي ګل غني پرون د یو لړ ځانګړو مراسمو په ترڅ کې چې د چهار چنار په ماڼۍ کې نول شوی و په مطبوعاتي او عامه اړیکو چارو کې د لومړۍ میرمنې سلاکارې اغلې زهره یوسف ته د تیرو شپږو کلونو خدمتونو او په مهاجرت کې د هغې د خدمتونو په پار د میوند د ملالۍ دولتي میډال ډالۍ کړ. په دې غونډه کې یو شمیر وزیرانو، مرستیالانو، سناتورانو، د آزادو رسنیو او ملي راډیو تلویزیون متصدیانو او د میرمن یوسف خاوند ښاغلي داود سلطانزوی چې د کابل ښاروال هم دی او د هغې دوستانو ګډون درلود. په دې غونډه کې جلالت مآب ولسمشر او لومړی میرمن د میرمن یوسف د کړنو، صداقت او هیواد ته ژمنتیا په هکله ویناوې وکړې. بلخوا ډیری هیوادوالو د دې کار سره مخالفت وښود او ویلي چې دا د ملالۍ په میډال نه ارزېده او وایي دا میډال باید هغې مور ته ورکړی وای چې په ملي اردو کې 4 زامن د لاسه ورکړي وو.